السلام علیکم ورحمت الله. زه راغلی یم کونړ ولایت ته. کونړ ته تقریبا ډېرو میاشتو وروسته راغلو. هغه هم دې په خاطر نه یم راغلی چې خالي چکر ووهو. چکر لپاره مې ژمي کې کونړ بهترینه ځای دی، خو دلته موږ یو څه کړي. خاص کونړ دی که نه؟ خاص کونړ کې مسیح الله خان. مسیح الله ما ته ځکه ګران دی چې هغه چې څه ووایي هغسې په عمل کې ثابت کړي دي او هم ثابت کړې ده. موږ ورته دومره وریجې دا شیان دومره نه دي راوړي. الحمدلله دغه دوکان ورته د دوستانو په مرسته د غوښتنه کړې وه، ورته مو جوړ کړو. خو لله الحمد نن چې زه راغلم زه ترې متاثره شوم، ځکه تاسو یې دا لاندې شوکیس وینئ، لوبیا او پسې راتېر څه حتی هغه د کډبون او نور هغه شی چې په کارېږي دا لوبیا وګورئ څو بوجېګانې ایښي دي. همدارنګه داخل کې دوکان کم درته وښیم لله الحمد ښه فول دی. نو که په هر رقم یې کړی چې د دوکان خپل دومره ډک کړی دی، الله دې ورته خیر و برکت ورکړي. دې خواته هم وینئ غوړي ورسره دغه حبوبات دي، همدارنګه بوره ده او ګوړه ده او پلي دي، دا هر څه دا دغه دی. مسیح الله خان چاته نه لیدلی. مسیح الله ورور که درته ووایم دواړه پښې هم خپلې نسته، یو لاس هم نیمه نسته. نو محنت کوي، خواري کوي، خو چاته لاس یې نه دی نیولی. که په دغه دنه تکړه خل دي هغې خلکو ته لاس نیسي، خو له دا سړي دومره همت وکړو چې واقعا زه پرې ویاړم او د ویاړ ځای هم دی. مسیح الله خان جنتي شي وروره، او خدای دې نور هم همت درکړي، کامیابي درته غواړم. مسیح الله دا یو زوی دی عمر، خدای دې ورته ستر کړي تر څو پورې دا د لاس همسا شي. همداسې ده. نو دا خو به انشاءالله یو دوه خبرې، یو خو به دا وي چې کم ډپریشن وي یا کور کې به ټوله ورځ ناست وو که نه، خفګان غم او چې پښې مې نسته او څنګه دی هغه خو شی خو به اوس ختم وي. اوس هم چې زه راغلی یم دی تللی و دوکان لپاره نوره سودا راوړله. نو هغه خل چې بدن باندې روغ هم وي او غوښتنه وکړي چې هغې ته موږ یو کار روزګار زمینه مساعده کړو، موږ سره الله تعالی موږ یو وسیله ورته پیدا کړي، نو بیا چې لاړ شي هغه زموږ کوم امیدونه او هیلې هغه هم په سین لاوشي او دی خپل هم بیا خجالته وي که نه. نو هغه خلکو ته د مسؤلانو یو درس یو سبق دی. فقط راغلم پوښتنې ته، الله دې نور هم همت ورکړي. مسیح الله په چارو کې بریالی اوسي، په کار روزګار کې دې الله ورته برکت واچوي. موږ ته اجازت دی. ډېره مننه. السلام علیکم.